د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وزیر مرستیال کابل ته سفر کړی. دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وزیر سره کتنه درلوده. د دغه کتنې په ترڅ کې د افغانستان او د ایران د اړیکو په پراختیا، د سرحدي امنیت په تړاو، همداراز د اقتصادي راکړې ورکړې او دغه مسایل نور دې ته ورته موضوعاتو باندې خبرې سوي دي. ایران او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ګاونډیتوب په اساس باید ټول هغه اصول مراعات کړي چې دوه ګاونډي هیوادونه یې سره لري. هغه څه چې د اسلامي اړخ نه باید اسلامي هیوادونه په خپل منځ کې ولري. افغانستان بیا هغه څه ترسره کړي دي چې د ټولو اصولو سره برابر، که هغه اسلامي اړخ ده یا هم د ګاونډیتوب اصل ده او یا هم د نړیوالو قوانینو په اساس څه ترسره سي. اما برعکس د ایران په اړه بیا شکایتونه یا ګیلې د افغانانو دا دي چې دوی په دغه برخه کې هغه څه چې باید ترسره کړي متاسفانه چې تر ډیره پورې ملامت دي. د نن شپې تاوده بحثونه مو د ایران او د افغانستان د اړیکو په تړاو د راسره په پروګرام کې درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی عزیز رحمان حبیبي، بل میلمه راسره سیاسي او اقتصادي شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردګ، راسره بل میلمه هم سیاسي شنونکی ښاغلی غلام سخي افضلي. د تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست ویم. پخیر راغلاست پروګرام ته. په سلامونو مو هم هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. افضلي صاحب، تاسو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر د مرستیال د سفر په اړه څه وایاست چې کابل ته یې کړی؟ د لوی خدای په نامه خپل سلامونه محترم علیزی صاحب، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو محترم میلمنو، هر یو بیبي صاحب ته او وردګ صاحب ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ایران د بهرنیو چارو مرستیال د قونسلي برخو په مورد کې چې افغانستان ته راغلی دی، البته دا تګ او راتګ لیدنې او ډیپلوماتیکي اړیکې د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شي دي او باید دا بهترې شي او پیاوړي شي او ایران ته لازم ده چې د افغانستان امارت اسلامي باید په رسمیت وپیژني، ځکه چې د ایران په دغه دوه جګړو کې چې د سږ کال د امریکا سره کړي دي، د ټولو نه هغه ښې اړیکې او ښه نظریات او نږدې اړیکې امارت اسلامي د دوی سره لرودلې او هیڅ وخت د ایران په برخه کې کمای نه دی کړی او تل د دوی نه ملاتړ اعلان کړی. خو د ایران افضلي صاحب، که راسو د ایران دغه شته ناخوالو یا ستونزو سره چې مخامخ ده، که مقایسه سي د سیمې په کچه یا په نړیواله کچه کومه مرسته یا کومه روحیه چې افغانانو یا افغانستان درلوده، که مقایسه کې له نورو هیوادونو سره له ایران سره چا دومره خواخوږي ښودلې وه د انسانیت په خاطر د اسلامي اصولو په اساس؟ هیڅ داسې هیواد په دې جګړه کې موږ ونه لیده چې د ایران نه د ملاتړ وکړي یا د ایران ته د کومک او د مرستې ټټر ووهي. یوازینی ولس او یوازینی هیواد چې هغه افغانستان او امارت اسلامي و چې په هغه د جګړې په لومړیو کې ویلې ایران ته اعلان وکړ چې موږ د هر ډول مرستې ته تاسو ته حاضر یو او هر ډول ګاونډیتوب او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې موږ د ایران د ولس سره هر ډول مرسته او کومک ته چمتو یو او ولس هم د امارت اسلامي ترڅنګ د خپل ملاتړ په مختلف ډول په رسنیو کې او په مجازي نړۍ کې افضلي صاحب په ټولو برخو. بله صاحب، دلیل څه شی و؟ ایران خو ډیر دوستان درلودل، ډیر هیوادونه و چې د ایران سره د ښو اړیکو خبرې کولې، ولې په سخته کې له ایران سره ونه درېدل؟ علت دا ده چې هغه هر څوک چې د ایران په څنګ کې ودرېږي هغه قیمت باید پرداخت کړي، هغه باید تاوان ورکړي، هغه باید خطر په ځان باندې ومني. ولې د افغانستان ولس او امارت اسلامي دغه خطر او دغه ته ځان چمتو کو
او د اسلامي اړیکو په چوکاټ کې او د ګاونډیتوب او هغه مشترک فرهنګي مشترکات چې موږ د ایران سره لرو دغه په چوکاټ کې وغوښتل چې ایران ته افضلي صاحب یعنی افغانستان یوازینی هیواد دی چې کولی شي خبر او عمل دواړه ثابت کړي په دواړو اړخونو کې ژمن هیواد افغانستان دی یوازې محترم علیزی صاحب افغانستان یوازینی هیواد دی چې افغانستان ته تر ټولو مهم اسلامي او ګاونډیتوب او د ګاونډیتوب او د ورورګلوۍ او د فرهنګي مشترکاتو مسائل مهم دي مننه کوم چوکاټ په اصولو باندې اسلامي امارات او افغانان د ایران ترڅنګ ودرېدل او ایران ته هیڅ ډول خطر د افغانستان د خوا نه متوجه نه و برعکس د ایران سره د اقتصادي اړیکې او ډیپلوماتیکي اړیکې فعالې وي او د افغانستان د خوا نه ډېر خوراکي توکي او نور د ضرورت توکي چې د ایران د نور هیوادونو نشو واردولی هغه د افغانستان نه دوی ته په آزاد ډول ورروان وردګ صاحب کې مشخص راته ځواب کې اول د دغه سفر په اړه تفاوت د دې سفر د ایراني چارواکو له نورو سفرونو سره څه ده؟ سلامونه علیزی صاحب تاسو محترم معزز میلمنو ته تاسو د برنامه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته اول موږ باید د هر هیواد هغه بهرنۍ تګلاره وپیژنو چې د ایران بهرنۍ تګلاره په تقیه باندې ولاړه ده یعنی دا هغه مذهبي د ایران د سیاسي عقیده ده چې د خپل د ګټو د ساتلو لپاره د خپل د نفوذ د پراخوالي لپاره نظر زمان شرایطو ته دوی اصل ډیپلوماسي پلیدي ولې په فرع باندې تمرکز کوي دا څومره سیاست ده؟ دا هیڅ سم سیاست نه ده که چیرته موږ د روح الله خامنه‌ای خبرې وګورو خمینی خبرې وګورو د خامنه‌ای فقید خبرې وګورو دوی اکثره په غونډو کنفرانسونو کې د امت محوره پالیسي پر اساس بحثونه کول یعنی د منګه بهرنۍ سیاست چې د امت محوره ده ولې که چیرته عمل ته راسو د دوی ټول سیاستونه خپل مذهبي ډلو یعنی هغه نیابتي مذهبي ډلې چې په منځني ختیځ کې دوی روزلي دي په افغانستان کې چې دوی اکثره په څو کلونو کې دوی د خپل د نیابتي ګټو پر اساس د خپل هغه مذهبي کوم ارزښتونه چې دوی تعقیبول د مثال په توګه که چیرته منګه د حماس او د حزب الله مقایسه د ایران د ډیپلوماسۍ او د دوی د بهرنۍ تګلارې پر اساس وګورو هلته د فلسطینو د اسرائیلو د امریکا په مقابل کې د حماس مبارزه حتی د دوی مشران وژل کېده ولې د ایران د دوی په مقابل کې ډیر سطحي برخورد ولې د حزب الله په مقابل کې حتی په توافقنامه کې هغه اساسي رکن حزب الله وښود چې باید له دوی سره هم مذاکرات وشي یعنی د دوی دغه بهرنۍ تګلاره د خپل د مذهبي هغه په استواره ولاړه ده دغه سیاست ایران ته ګټه کړې که تاوان؟ زه فکر کوم که په لویه کچه باندې موږ ګورو د امت محوره پالیسي پر اساس وګورو هیڅ کله د ایران لپاره ګټه نه کوي څه معنی دا اوس 50 هیوادونه اسلامي دي نن چې امریکا او اسرائیل لازم په ایران باندې حمله کوي په ایران باندې تجاوز کوي د ایران هغه اساسي تاسیسات له بین وړي آیا کوم اسلامي هیواد د دوی په مقابل کې ودرېده آیا د ایران په خوا کې ودرېده څوک بغیر له چې همدغه افغانستان چې کلونه په 20 کلونو کې موږ او تاسو د دې شاهدان استو چې ایران غیر مستقیم له امریکا سره هم د افغانستان په قضیه کې ولاړو هم د عراق په قضیه کې ولاړو چې ټول امکانات تیل او نفت غاز له ایران نه امریکا ته ویلول حتی د بون په هغه کې دوی یو لوی کتله یو لوی حرکت د راتلونکو انتخاباتو لپاره دوی د رئیس جمهور د ټاکنو لپاره حتی دوی هغه درلود یو رول ادا کړی یعنی دوی په نیابتي حرکتونو د روزلې لپاره دا صرف د خپل د مذهبي ډلو د حمایت لپاره او د خپل د ګټو نظر شرایط او زمان مکان ته دوی د خپل کار کوي زدي محقق او د مسعود هغه جنازه کې ګډون سره موږ مخالفت ولې دوی چې غیر مستقیمه دوی ته مشروعیت ورکوي چې د افغانستان د خلکو د مقاومت مشر دا څه معنا ورکوي
یعنی ته دا په مشروعیت پیژنې، دلته له نظام سره ډیپلوماسي کوي، دلته له نظام سره کې اړیکې لري، بیا هغه حرکت چې د دغه اسلامي نظام په مقابل کې مقابله کوي، جګړه کوي، فضایي برخوردونه ورسره کوي، ته هغه راځي هلته په دومره لویه کچه هغه ته یو نوع مشروعیت ورکړي. دا یعنی دومګړی چلند دی دوی، دا د افغانستان په اړیکو باندې بد برخورد. یو بل مثال موږ او تاسو که چیرته موږ همدغه افغانستان اوسنی نظام راپورته سي، رضا پهلوي راولي په کابل کې حمایه کړي، د دوی افراد او اشخاصو ته په مختلفو ولایتونو کې مرکزونه ورکړي، دفترونه ورکړي، آیا دغه اړیکې د ایران به څنګه سي؟ که هغه رجوي راولي چې د خلق د ګوند مشر ده، د ایران په مقابل کې مبارزه کوي، د هغه افراد او اشخاص په افغانستان کې وساتي، له ده نه حمایه سي، دفترونه ورکړي، د ایران به څه عکس العملي د افغانستان د نظام په مقابل کې؟ نو خامخا په دغه ډیپلوماسي خرچداره کیږي، د ډیپلوماسي باندې یو بد اغیز کوي. نو ایران باید مستقیمه د افغانستان له اوسني نظام سره د ملي ګټو، د اسلامي ګټو پر اساس د خپل ډیپلوماسي ورغی، نه د افراد او دلته د بن کانفرانس مسله تاسو یاد کړله. زلمی خلیلزاد لیکي وایي چې ماته جالبه دا و چې ایرانی چارواکو د امریکې په طرف باندې کوشش کاوه چې ودرېږي. هغه څه چې امریکې انتخاب کړی و، هغه څه چې امریکې غوښتل، ایران هم له هغه سره موافق و، خلاف د هغه مسایلو چې توقع کېدله دوی څخه. دغه ډول اقدام بیا د جنازې په مراسمو کې چې یو بل اړخ ته چې هغه تاسو ویل چې اصلا ارزښت نه لري، اهمیت نه لري، ځای نه لري، ولې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسني حکومت په مقابل کې مشروعیت ورکړي. څومره ایران بې باوره کوي د افغانانو په مقابل کې؟ بالکل ګوري هغه عام ذهن، عام افکار چې د افغانستان خلکو د ایران په مقابل کې درلودل. تاسو د دې شهیدان ناست چې ایران په یو لوی کنفرانس کې دا شعار ورکوه، ایر افغاني با غیرت دا شعارونه ورکول. بل هغه چې دغلته د ایران سفیر د تاسو په دغه رسنۍ کې د افغانستان له مننت نه مننه ونه کړه، له دغه ټولو احساناتو بغیر بیا ته هغه حرکت راپورته کوي، هغه ته یو رقم مشروعیت ورکوي چې هغه د اسلامي نظام په مقابل کې دا اوس جنګیږي او ته هغو ته دفترونه ورکوي. یعنی دغه دوګونه چلن دا بالکل د نظامونو په اړیکو باندې بالکل د ایران سفیر دلته په مرکه کې ماته ویل چې موږ د ایران خلک به په تاریخ کې د افغانستان د دغه تاریخي همکاري لوجه دوی له یاده ونه باسو، تل به د دوی منندوی یو. بالکل دا مرکه مونږ بالکل واورېدله. زم هم دغه وایم چې دلته راځي په سټیج باندې یو رسمي سټیج، یو نړیوال تلویزیون کې راځي له افغانانو مننه کوي، او بیرته په جنازه کې راځي هغه څوک چې د همدغو افغانانو په مقابل کې جنګیږي، د دغو افغانانو د اسلامي ارزښتونو په مقابل کې ولاړ ده، د دغو افغانانو د امنیت په مقابل کې، د ثبات په مقابل کې ولاړ ده، هغه بیا راځي هلته یو نوع مشروعیت ورکوي. یعنی دغسې چلندونه په دولتونو د حکومتونو په روابطو کې یو رقم بې باوري رامنځته کوي، هغه د اعتماد و باور له بینه وړي. مننه. حبیبي صاحب، د ایران د پلاوي راتګ افغانستان ته څو اړخونه لري؟ یو اړخ یې د قنصلي خدماتو موضوع ده چې هلته باید ترسره سي، بل اړخ د اړیکو پراختیا ده، نور هم دغسې اقتصادي برخه تر چتر لاندې لري، او بله مسله یې د همدغه ټول اړخونه دي چې دوی باید همکار اوسي. تاسو د دغه مسلې په اړه ایران د افغانستان پر وړاندې تر اوسه پورې څه نه دي کړي چې هغه باید ترسره کړي چې ځان ثابت کړي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور، په دې کې شک نشته، دا اول ځل نه ده چې ایران موږ د شا له خوا نه وهي، او زه د ایران نظام ته دا وایم، د قرآن د دې دیدګاه نه، بسم الله الرحمن الرحیم، افمن یمشي مکبا علی وجهه اهدی امن یمشي سویا علی صراط مستقیم. د مځکې په سر باندې ژوند کول کوږ ووږ دا بهتره ده او که مستقیمه؟ دا اول ځل نه ده چې ایران له موږ سره جفا کوي، او لس وارې هم نه ده
بلکې په ټول د تاریخ کې دا درې ډېر ښه ګاونډي لرو چې یو ایران ده او یو هم پاکستان ده او داسې بعضې نور چې هغه ټول عمر له موږ سره جفا کړې که ایران صادق وای په خپل کړو کې نو مخکې له دې نه چې جناب معین صاحب راشي دلته نو هلته باید افغانستان په رسمیت پېژندلی وای په داسې سختو شرایطو کې چې موږ له دوی سره ډېر لوی احسانونه وکړل دي نظام ډېر لوی احسانونه ورسره وکړل خو بیا هم دوی احسان فراموشه او زمونږ په حق باندې پښې کې خو د سترګې پټې کړې دا اول ځل نه ده بلکې بار بار دغه کار چې افغانستان له ایران سره وکړ مثلا کې بیا تازه کې څه شی و چې موږ له ایران سره په سخته کې وکړله محترم ورور البته زمونږ د نظام کړي چې دي همیشه په یو دیني محور ولاړ دي چې موږ سره اسلام دا اجازه نه راکوي چې چا باندې تجاوز وکړو چا سره جفا وکړو چا سره دوکه وکړو زمونږ سیاست اسلامي سیاست مستقیما سیاست ده ووم ده او نم نه ده خو د ایران دپاره دا مناسب نه و چې کوم د مسعود بچی راواخیسته او هغه ته یې البته ډېره غټه بڼه ورکړله دا اوس ته مناسب خبره نه وه او زه دا وایم چې ایران دا له ځان سره جفا کوي له موږ سره یې نه کوي دلته څو مسایل دي یوې خواته د افغانانو ستونزه ده په داخل د ایران کې که چیرې واقعا ایران له افغانستان سره ښه روابط غواړي باید هلته له افغان کډوالو سره څه ډول چلند وسي په دې کې شک نشته انساني چلند نه دوی کړی او نه کوي اعدام کړي دي اوس هم اعدام پروګرامونه دي دوی هغه افغانان چې په ایران کې اعدام شوي دي په هیڅ ملک نه دي اعدام شوي نو دا چلند دوی د ټولو اصولو قوانینو خلاف چلند او عقیدي زمونږ د اسلام چې دوی د اسلام دعوه لري د اسلام د عقیدې سره خلاف چلند زمونږ مجبوریتونو نه که پاکستان او که ایران ده بد استفاده کوي زمونږ دغه نه مجبوره کوي موږ دې ته چې زمونږ د دوی شرایط ومنو او پوچ شرایط او بې معنا شرایط ومنو خو هیڅ کله موږ په دغو کړو د دوی چاته نه رکوع کولی سو نه سجده کولی سو نه د خپلو اهدافو نه ګرځېدلی یو خو اصولو قوانین د شته سوی د اعدام خلاف د دې ټولو اصولو کیږي یو توقع د افغانانو کیږي چې که چیرې ایران غواړي له افغانستان سره ښه روابط ولري باید دغه باریکیو ته څومره متوجه واوسي چې په ځینو مسایلو کې باید دومره دقت ولري چې افغانان خفه نسی بدبختانه د دوی یو ډېر پوچ سیاست زه له ایران نظام نه خواهش کوم چې دوی تجدید نظر وکړي په خپلو کړنو کې اعدام موضوع یاده شوه په دغه مسله کې باید ایرانیان څه وکړي آیا دوی هلته افغانان اعدام کړي که هر څه افغانستان ته وسپاري ما همدا درته ویلي چې هغه صورت کې دا شی کیدای شي چې دوی اولا زموږ نظام په رسمیت وپېژني او ښې اړیکې جوړې شي د ښو اړیکو په سلسله کې دا کېدای شي چې د تفاهم د لارې دا مشکلات حل شي دوی ته مناسب دا شی و لکه موږ چې د دوی باندې سخته ورځ راغله حاجیان موږ هلته استقبال کړه او ټول امکانات ورته مهیا کړو او دوی ته وسپارل په خوشحالتیا سره آیا دوی ته مناسب نه و چې زموږ دا څو مهاجرین یا هلته خوندي د انساني په چوکاټ کې وساتي یا یې را رخصت کړي خپل ملک ته دې خواته د انساني تقاضا اسلامي تقاضا ټول داسې نظرونه موجود لري چې یو ایرانی کوم جرم وکړي د دې په خاطر چې هغه له دغه مسلې نه ووځي اعدام نسي افغان راولي دغه په ځای باندې یو رقم په همغه مشخصاتو باندې اعدام سي دغه مسایل باید څومره تر نظارت لاندې د ایران د حکومت چې دغسې یو څه ونسي له افغان سره چې دغه جانه کوم بیچارهګان لاړ چې د روزۍ دپاره یا ایران ته یا ترکیې ته ځي هلته قاچاقبران ورته کېروني هغه یې ونیسي ویې وهي ویې ټکي له دې جانه پیسې پرې غواړي دا ایران خو بیا څو موده مخکې دا اعلان کړ چې یوه ډله یې نیولې چې همدغه کار یې کاوه او قول او عمل د دوی ډېر لوی تفاوت لري قول یو شی ده عمل بل شی ده نن د ایران مسلې ته که راځي چې هلته په افغانانو ظلم کیږي دوی وایي چې یو شمېر خطای موجودې دي چې هغه بیا د حکومت تر چتر لاندې نه راځي نه باید ټول ایران ملامت شي په دې باندې خیر دا خو د دوی وینا دي لپاره دې چې خپل ځان ته یو مشروعیت ورکړي
اما اساسا دا خبر را شي نه ده او په داسې نه ده چې موږ وایو چې هلته ټول افغانان اوسېږي هغه به بزرګان وي. افضلي صاحب کراسو تاریخي اړخ ته د ایران او د افغانستان د اړیکو په تاریخي برخه کې که چیرته د ګیلې یا شکایت په وړاندې د هغه مستندو دلایلو په اساس ایران ته وړاندې سي چې تاسو له موږ سره څه کړي او موږ له تاسو سره څه کړي هغه اشتباهات چې ایران په تیر تاریخ کې درلود له افغانستان سره څه شي دي که تاسو یو مشخص وړاندې کړئ. ګوره که د علیزی صاحب د میرویس نیکه د وخت نه هغه نور د هغه نه مخکې په تل دوی په افغانستان باندې حملې کړي دي او د افغانستان خاورې د خپل د ولکې لاندې بعضې برخې راوستلي او ظلمونه یې کړي. ولې که د میرویس نیکه د وخت نه را په دې خواته را حساب کړو په هغه وخت کې چې میرویس خان نیکه د دوی په مقابل کې قیام وکړ د دوی د قندهار او هرات او دا سیمې لاندې کړې وې او په افغانانو ډول ډول ظلمونه کول د ګرګین په نامه کوم د دوی نماینده دلته د افغانستان په غربي برخه کې حاکمیت کاوه او بالاخره افغانان مجبور شو د میرویس خان په مشرۍ باندې د دوی په مقابل کې قیام وکړ او ګرګین یې مړ کړ او د ایران پوځ د افغانستان وایست او کلکه ماتې ورکړه. همدا ډول که د شاه زمان په وخت کې که تاریخ مطالعه کو د شاه زمان امپراتوري د ایران د لاسوهنې د لاسه راو پرځېدله دوی د انګلیسانو سره په توافق ته ورسېدل هوکړې ته ورسېدل چې د ناپلیون د پرمختګ مخه ونیسي په افغانستان او په منځنۍ اسیا کې او په غربي اسیا کې او د دې په خاطر د شاه زمان د ورور سره شاه محمود سره دوی لاس یو او کله چې شاه زمان په هند باندې غوښتل چې بیرته حمله وکړي او هغه کومې سیمې چې د افغانستان د لاس نه تللې وې هغه بیرته لاسته راوړي. د شاه زمان لښکر لاهور ته ورسېده او دلته د ایران په لمسون باندې شاه محمود د هغه میرني ورور حمله وکړه او کابل یې ونیو. همدا ډول که د حزب دیموکراتیک خلق وخت راشو د ټول لاسوهنې او ټول اغتشاشات د لومړي ځل لپاره د ایران د خوا نه په افغانستان کې شروع شول. که د مجاهدینو وخت راشو د مجاهدینو په وخت کې دوی د ډلو بعضې ډلو ټاپلو په رامنځته کړې او هغو ته یې مرسته کوله او په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن وهله. اوس که د امارت اسلامي په وخت کې وګورو که د پخواني جمهوریت په وخت کې وګورو دوی ټول تل د امریکا سره دوی لاس یو کړ د لومړي ځل د امارت لومړی ځل حکومت یې ړنګ کړ او بیا وروسته د هغه نه د جمهوریت سره مرسته کوله د جمهوریت پر دغه کې جمهوریت کې لاسوهنه کوله تر څو جمهوریت را وپرځېد. نو دوی تل کوشش کوي چې خپلې د لاسوهنې په افغانستان کې ولري ډلې ټپلې ولري او تل د افغانستان په مقابل کې دوی خیانت کړی دی او افغانانو ته تل دوی د شاه د خوا نه خنجر والی دی افغانانو ته باندې. افضلي صاحب اوس افغانانو ته کراسو افغانستان څه کړي دي له ایران سره چې هغه یو ځلې نه دوه ځلې نه په وار ښه مثال وړاندې سي؟ افغانان تل د دوی په مقابل کې همیشه د اسلامي اخوت په چوکاټ کې او د همسایتوب او ګاونډیتوب ټول نورمونه مراعات کړي دي او هیڅ وخت افغانستان نه تنها ایران چې د ټولو ګاونډیو په مقابل کې همیشه صادق پاتې شوی دی او ګاونډیو سره همیشه تل په تنګدستۍ کې او په مشکلات کې مرسته کړې ده چې لویه بیلګه همدا د ایران اوسنۍ جګړې دي چې ګوره د ټولو نه زیاتې ښې اړیکې مرستې او ټول هغه امکانات چې د افغانستان په لاس کې دي هغه د ایران دپاره استعمال کړي دي. ولې ایران هغه بیا هم وښودله چې بیا یې همغه سابقه خپله نیابتي ډله د خمیني آیت الله خمیني په جنازه کې هغه
راوغوښتله هغو ته بلنه ورکړه او د افغانستان رسمي حکومت استازي هم وغوښتل او هغو ته ور وښودله چې موږ خو دغسې ستاسو په مقابل کې دوه ګونی چلند کوو. نو زه امارت اسلامي ته او د افغانستان ټول ولس ته وایم چې ایران باید وپېژنو، د ایران په مورد کې باید موږ ژورې مطالعات وکړو او د ایران خصلتونه او د ایران سیاستونه باید موږ وپېژنو. غیر د هغه نه به همدا ډول موږ افغانان تل د خپلې سادګۍ د ایران د خوا نه همیشه ځپل شوي یو او همیشه به زموږ په خاوره کې جګړې او مشکلات. درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر راست. وردګ صاحب په سرحدي برخه کې که چیرې ایران او افغانستان ګډ کار کوي باید څه مسایل وي چې دواړه خواوې ترسره کړي؟ ګورې په تاریخي لحاظ له 1940 نه را په دې خوا د ایران او د افغانستان هغه ترمنځ ډیر مستقیمه جګړې نه دي سوي، ډیر کشمکشونه نه دي رامنځته سوي. یو په تیره دوره د امارت کې یو څه مشکلات چې هغه ډیپلوماتان له بینه لاړل، هغه یو استخباراتي لوبه دوی ترسره کړې وه، ځان ته یو هغه کته. نور د افغانستان او د ایران په اقتصادي او په سیاسي او په نورو برخو کې ښې اړیکې له ایران سره موږ لرو، په فرهنګي برخه کې ښې اړیکې ورسره لرو. موږ وایو که چیرته واقعا هغه اصل ډیپلوماسۍ ته ایران وګوري نو کولی شي چې افغانستان د دوی په نړیواله کچه یو ښه ملګرتیا وکړي. یعنی په نړیوالو شخړو کې که چیرته ایران راګیر کیږي یوازینی افغانستان به چې د دوی په خوا کې ودرېږي او دوی سره په نړیوالو او دا یې ثابته کړې د ضرور فکر ته نسته. بالکل دا د ایران خپله هغه تاسو په تلویزیون کې سفیر دلته خپله دا مننه د همدې لپاره وکړه چې په 50 هیوادونو کې یوازې اسلامي هیواد افغانستان چې د دوی په خوا کې ودرلې، ګرچې دا جګړه د ایران او د امریکا چې دا هغه نه ده، یو اسلامي نهضت لپاره جنگ نه ده، اصلا دا یو مذهبي او اقتصادي او سیاسي برخه لري. دا چې ایرانیان دته یو روایت په اسلامي هغه کې ورکوي، غواړي چې د خپل هغه طرفداران او خپل هغه قوت او قدرت په دې لحاظ له اسلامي هیوادونو وغواړي. او بل په سرحدي سیمه کې ډیر تمرکز هغه موږ په امنیتي لحاظ باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم چې هغه ګمرکي اصول دي پر هغه اساس باندې کولی شي چې یو بل سره اړیکې ولري. که سرحدي اړیکو ته راسو افغانستان باید ډیر متوجه اوسي چې ایران ته خطر متوجه نشي، که ایران باید ډیر دقت ولري چې له هغه خاورې څخه افغانستان ته خطر متوجه نشي. ګورئ چې کله موږ بحث د مشترکاتو کوو او مشترکه سیمه ده او مشترک سرحد ده، دواړه لوري هغلته چې څوک مسؤلین دي هغه دواړه مسؤلیت لري چې کله اخوانه خطر موږ ته متوجهېږي که دوخوانه دوی د دفاع لپاره او د دغه سرحد د ساتنې او د حفاظت لپاره او د دواړو د ګټو لپاره خو دلته اساسي مسله چې د وردګ صاحب افغانستان څوک نه خطر متوجه کولی شي او نه داسې څوک شته چې دلته د اجازه ولري تر څو د ایران د حکومت په ضد یو هغه لویه کچه باندې موږ ته هدف ده چې داسې حرکتونه یا داسې افراد او اشخاص نشته چې د ایران امنیت ته کوم ګواښ پېښ کړي. بالکل موږ هم په دې عقیده سو، ولې دوی له خوا نه چې کوم حرکتونه دوی روزل کېږي، چاته چې دفترونه ورکړي هغه سړی چې د بغلان د قمندان د امني په ایران کې له بینه لاړه، دا په دې معنا ده چې هغه حرکتونه اوس هم په ایران کې شتون لري. ایران د خپل د نظارت د خپل د نیابتي حرکتونو یا ډلو پر اساس په راتلونکي کې روزلي دي. دونه د دولتونه د موږ او تاسو د سیمې هیوادونه دا د یو فشار په توګه دوی ترېنه استفاده کوي. حقایقو ته که راسو باید دوی متوجه چې افغانستان ته خطر متوجه نه کړي. بالکل او دې په دغه اړه باندې باید د افغانستان ډیپلوماسي او د افغانستان هغه ډیپلوماتیک لوري هغه مراکز ډیپلوماتیک مراکز چې په ایران کې دي په دې برخه کې باید ډیر مذاکرات وشي او حتی باید تعهد ترې واخیستل شي چې دغه حرکتونه د افغانستان په مقابل کې ونه روزي. ځکه که چیرته په سیمه کې ناامني وسیږي، په سیمه کې تاوتریخوالی وسیږي، هغه هم د اقتصادي پرمختګونو موانع ګرځي، هم د تجارت موانع ګرځي، هغه سیاسي فضا هم له بینه ځي. نو دا بهتره ده چې دواړه لوري دغه مسایلو ته ډیره توجه وکړي او
ډېر تمرکز وکړي چې په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو دغه روانې اړیکې تخریب نشي. بیبي صاحب افغانستان په سرحدي همکاریو کې ژمن ده او ژمنه یې ثابته کړې ده چې هیڅ چاته خطر او ضرر نه متوجه کوي. که چیرې ایران ځان ثابتوي په دې برخه کې چې له سرحد څخه د ایران لخوا افغانستان ته خطر نه متوجه کیږي، هغه باید کوم مسایل وي چې شي وي چې دوی باید ترسره کړي؟ محترم رو دا خبره ډېره واضح ده چې په کاراتو مراتو دوی له طرف نه موږ ته خطر مواجه سوی ده، لاسوهنه یې کړې ده او لاسوهنه کې لکه محترم ورور چې ویلي چې هغه یو قومندان چې په ایران کې مړ سه په قمار باندې، هغه هم په قمار و، بل کومه خبره نه وه، قمار یې بللی و، مړ کړی و، دا هم په افغانانو وتاپه او داسې یوه قصه یې ترنه جوړه کړه چې په میلیونو کسانو په جنازه کې برخه واخیسته لپاره دې چې وښیي چې دلته مخالفین د دوی زښته ډیر دي او په دې څنګ کې په زرګونو ایرانیانو هماغه پتلون مخالفین اغوسته و، دوی هم اغوسته و، طبعا هغه لهجه چې هغو استعمال دوی مثلا فرق هم نه کېده، په زرګونو ایرانیانو هم په دې جنازه کې برخه اخیسته و ترڅو ضخامت ورکړي دې غونډې ته، سیاست له نګانه او د دې نګانه چې جهان ته وښیي چې مخالفین د طالبانو دونه دي په تنها په ایران کې. نو دا ټولې لاسوهنې دي او د دې د لاسوهنو شر د لیدلی ده هم د سعودي نه هم د نورو ملکونو. خیر په دې کې ده چې د دواړو طرفونه یو تفاهم موجود دی، د دواړو طرفونه د یو د بل امن غواړي، یو د بل عزت غواړي، یو د بل د مشکلاتو په اصطلاح د قلم د لارې، د تفاهم د لارې، د کېناستو له لارې دا حل کی. که داسې وي چې دا خبرې داسې نه چې دوی څه فکر کوي چې د چا لونګۍ په سر د افغانان دا په سیاست نه پوهېږي، نه، زموږ سیاست مستقیمه ده، زموږ سیاست له محوره د قرآن ده، خیر ته خیر وایي، شر ته شر وایو، په ټولو حرکاتو د دښمن باندې پوهېږو، داسې نه چې نه پوهېږو، غواړو موږ چې دوی پوه سي، په خپلو خطاو ته متوجه سي، غواړو موږ چې دوی په اصطلاح د پردیو د لمسون لکه له امریکا سره دوی د نورو جهاتو سره دوی غوښتل چې دغه حرکت نه پس ته دوی وکولی سو چې دعوت ورکړي څوک ملکونو ته چې دا یو مستقیمه لاسوهنه وه، دا یو مستقیمه چې بیا یو نیابتي جنګونه دلته جوړ کړي. خو اما الحمدلله وزارت خارجه ورته جواب ورکړ چې موږ دې خبرو ته تاسو ته وخت نه درکوو او نه اجازه درکولی سو. ګران ورور که موږ سره مستقیما کومه خبره لري راسې چې کړو، که نه زه د هغه غونډه وزارت خارجه ترک کړه ورنغله، نو دا یو مستقیما لاسوهنه ده د دوی له طرفه موږ ته خطر. بیبي صاحب دلته سوال دا ده که چیرې واقعا ایران غواړي له افغانستان سره ښه دوست پاتې سي، د ګاونډیتوب اساس مراعات کړي، له هغه نه ټولو نه مهمه مسله چې هغه اسلامي اصولو چوکاټ مراعات سي. نن که چیرته د موجوده نظام مخالفین هلته اوسیږي، له دوی سره باید څه وسي تر څو د اعتماد فضا رامنځته سي؟ دا خو د ایران کار ده. زه باید د ایران سیاست په 2 آیاتونو د قرآن کې درته مختصر واضح کړم. بسم الله الرحمن الرحیم و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. دوی د زړو ترجمانی قرآن کړی ده. خو زه غواړم د ایران د نظام چې دوی ځان ته اسلام وایي، مسلمانان وایي، له دغه سیاستونه لاس واخلي، د پوچ سیاستونه، ځکه نتیجه نه ده ورکړې او اوس په خپله چې ایران سوځي یا نور ملکونه سره سوځي، د دوی د بد سیاستو، د انحرافي سیاستو، د غیر مستقیمه سیاستو کړه کول دا شی په کار دی. اوس هغه خلک چې د افغانستان د اوسني نظام مخالفین دي هلته باید څه ورسره وسي؟ مخالفت کې هغه خلک چې عملا هلته مخالفین چې کوم دي جهانی اصول باید مراعات سي، اسلامي اصول مراعات سي، که نه موږ هم کولی سو چې بلوچ د دوی مخالف دي، کرد د دوی مخالف ده، شنشایي ډله د دوی مخالفت ده، نور په سلګونو په زرګونو مخالفت لري، موږ هم کولی سو. اما ما بیا درته ویلې مخکې
چې زمونږ د نظام سیاست مستقیما سیاست ده د قرآن له محور نه ده. موږ نه غواړو د خلکو په چارو کې لاسوهنه وکړو او دوی ته مناسب دا دي چې هغو ته داسې کلک جواب ورکړي، نور هلته دفترونه وتړل سي او دوی ته سیاسي او اقتصادي همکاري ورسره ونیسي. که دوی رښتینې وي له موږ سره په تعامل کې او که رښتینې نه وي بیا به خپله په خپل غړو کې سوځي لکه دا اوس فی الحاله چې سوځي. دغه اوس فی الحاله اسلامي ملکونه دوی ته لاس نه ورکوي. ولې خبره څه شی ده؟ ځکه دوی له ټول اسلامي ملکونو سره که سوریه وه که لبنان کې وه غیر هغه خپل مذهبي ډله پاللې ده. درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم بخیر راست. افضلي صاحب قنصلي خدمات که چیرې ایران غواړي چې پراختیا ورکړي باید څه وي د ایران او د افغانستان ترمنځ چې اړتیا ورته وجود لري؟ دوی قنصلي برخه کې دوی باید ایران خو تر دروغ ویلي دي علي ضیف صاحب. دا تقریبا 15 کاله د امارات په وخت کې او د 20 کاله د جمهوریت په وخت کې ایران تل همدا ویلي چې موږ قنصلي خدمات وړاندې کوو افغانستان ته، افغانانو ته اسانتیاوې پکې راولو. مثلا دوی ته نور امکانات چې هلته په کار دي هغه ورته برابر ولې ټولې دروغ ویلي دي. افضلي صاحب څه باید دوی کړي وای مخکې له دې اوس باید څه ډول خدمات ولري؟ دوی خدمات باید دغه مرحلې چې دوی په د ویزو په لاسته راوړنو کې افغانانو ته ډېر پیچلې مرحلې جوړې کړي دي دغه دوی باید لرې کړي. لکه نور هیوادونه چې په خپل منځ کې مثلا که تاجکستان او ازبکستان ته وګوري په خپل منځ کې، یا مثلا عربي هیوادونه په خپل منځ کې وګوري د ګاونډیو سره اروپایي هیوادونه، دوی باید دوی نه د دغو نه زده کړي او همدا ډول د مخکې د دې نه خو دوی مثلا دا پالمه وه چې په افغانستان کې ناامني ده او د افغانستان نه مثلا دلته امکان د دې شته دی چې یا تروریستي ډلې یا مثلا قاچاق مواد مخدر یا نور تباکار هغه جنایي ډلې چې دلته جنایت کې تښتي شاید راوتښتي ایران ته دا به یې پلمه کولې. اوس خو په افغانستان کې بشپړ امنیت دی د ایران نه د زموږ د ګاونډیو هیوادونو ټولو نه په افغانستان کې بهتره امنیت دی او دلته ټول چارې او ټول سرحدونه د امارت اسلامي تر ورکې لاندې دي. بنا دوی دلته باید دغه قنصلي خدمات باید آسان کی، دلته باید پکې اسانتیاوې راولي، هغه پیچلې مرحلې ته ایسته کی او د افغانانو سره واقعا د یو ګاونډي په ډول باندې باید برخورد وشي او خپل قنصلي چارې لکه نور هیوادونو کې چې همدا رقم اسانه دي ځي هلته پاسپورت ورکوي او د هغه شخص سابقه ګوري او هغه تقاضا یې ګوري چې د څه په خاطر دی سفر کوي ایران ته او په مغه مطابق باندې باید دوی هغه مشکلات په نظر کې ونیسي د هغه کار او افضلي صاحب زیاتره افغانان کله چې په رسمي ډول نسی کولی په قنصلي خدماتو کې راسي ولاړ سي اسانه ایران ته قاچاقي ځي. په قاچاقي لارو کې دوی له راز مشکلات سره مخامخ کیږي، حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. په دې برخو کې باید څه وسي او په داخل د ایران کې له افغانانو سره باید برخورد په کم ډول وي چې هغه توقع د دوو هیوادونو ترمنځ د ښه اړیکو په اساس کیږي یا افغانان یې غواړي چې باید ورسره وسي؟ ایران باید په کل کې په خپل چلن کې د افغانانو په مقابل کې تغییرات راولي. د ایران ته لازم ده چې په خپلو اداراتو کې، په خپلو وزارتونو کې، په خپلو سرحدي پوستو کې، په لارو کې باید خپل سربازانو ته، خپلو کارمندانو ته باید لارښوونه وکړي چې لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د مهاجرین د مسافرینو سره او د تورستانو سره او د مسافرو سره په برخورد کې هماغه ډول برخورد باید د افغانانو په مقابل کې هم وکړي. باید د تشدد نه، د تحقیر نه، د تبعیض نه، د دې نه باید دوی لاس واخلي د افغانانو مقابل کې او باید د ښه ګاونډیتوب د اسلامي ورورولۍ
په چوکاټ کې د همسایه‌توب په چوکاټ کې باید افغانانو سره انساني او اسلامي چلند وکړي او همدا ډول په قونسلي برخه کې باید دوی اسانتیاوې رامنځته کړي چې افغانان مجبوره نشي چې ځکه چې هلته اوس هم 2 یا 3 میلیونه افغانان په ایران کې شته دي او هغوی مجبوره دي چې راشي دلته خپل وطن ته خپل دوستان د نږدې نه وګوري، خپل دلته ځمکه جایداد او ژوند یې دلته دی. همدا ډول د دې ځایه چې افغانان د خپل دوستانو د لیدنو دپاره ورځي نو د دې دپاره باید دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. مننه افضلي صاحب. تر څو چې دغه ستونزې د افغانانو حل شي. وردګ صاحب خپله د ایران جمهور رئیس وایي چې موږ ولې نسو کولی لکه اروپایي ټولنه چې یو بل ته پرته له کوم اسنادو تګ راتګ کوي. دغه مسله باید د افغانستان پر وړاندې څومره خپله ایران عملي کړي چې خپله ولسمشر د ایران دا خبره کوي. اول غواړم 2 نقطو ته اشاره وکړم مخکې د تاسو له سواله. آیا په دا جمهوریت کې د افغانستان د تیر نظام پر رګونو کې د دوی فرهنګي یرغل مذهبي یرغل نو؟ آیا تر تحصیلات عالی او تر معارف او تر اطلاعات فرهنګ پورې د دوی اصطلاحات نه کارېدل؟ دوی مذهبي حرکتونه په افغانستان کې څومره ډیر فعال وو؟ دویمه اساسي خبره، آیا تاسو په 2010 کې په 25 د اکتوبر د نړیوالو رسنیو او داخلي رسنیو شاهدان ناست دي چې د 500,000 نه تر 200,000 یورو یې حامد کرزي دفتر ته نه ورکولي؟ د چی لپاره ورکولي؟ یعنی د ایران هغه تاریخي نفوذ په افغانستان کې د دغه ټولو مخنیوي لپاره امارت اسلامي په کلک او په یو روښانه دریځ د دې مخنیوی ونه کړ؟ آیا دغه پردي اصطلاحات په افغانستان کې له بینه نه وړل؟ تر اوسه پورې هغه اکاډمیک هغه چې د اداره چې د دغه اصطلاحاتو په مقابل کې مبارزه نه کوي؟ یعنی حکومتونه او لوی قدرتونه هم نیابتي ډلې د خپل د اهدافو لپاره روزي، هم فرهنګي یرغلونه کوي، هم مذهبي حرکتونه روزي تر څو د خپل نفوذ په سیمه او په نړۍ کې پراخ کړي. دا د ایران اهداف. وردګ صاحب په دې برخه کې مثلا که افغانستان غواړي د خپلو ارزښتونو په اساس بیروني اصطلاحات له صحنې لرې کې خپل اصطلاحات بیرته راولي، دا خو د افغانستان داخلي مسله د حق لري. یو شمیر کسان د دغه اصطلاحاتو مخالفت کوي چې ولې باید اصل راسي او غیر اصلي له منځه ولاړ سي. فکر نه کوي دا هم نیابتي ډلې دي هغه خلک چې مخالفت کوي له دغه اقدام سره چې باید اصطلاحات لرې سي پردي؟ بالکل نیابتي ډلې د استخباراتو او د پردیو لپاره کار کوي. څه باید وسي د ایران او د افغانستان ترمنځ؟ د ایران او د افغانستان ترمنځ ما مخکې مو ویلې هغه د جغرافي واقعیتونو پر اساس، هغه د اسلامي اصولو پر اساس، د ګاونډي د اصولو پر اساس، د نظامونو د ډیپلوماسۍ پر اساس که چیرته مخته لاړ شي او دغسې دوه ګونه چلند ونیسي، زه فکر کوم چې افغانستان او د ایران، د افغانستان او د پاکستان اړیکې به د سمون طرف ته ځي، د نورمال حالت طرف به ځي او د دواړه د یو بل لپاره متمم او بشپړه کیدونکي دي. حبیبي صاحب تاسو له ایران څخه څه غواړئ که رښتیا غواړي اړیکې پراخې سي ښه ګاونډی ثابت سي؟ محترم رور، د ایران نه غواړو د خپل ملک نه غواړو ښه تعامل تفاهم په مشکلاتو کې. البته که چیرته دواړه ګاونډیان کینې د قرآن له دیدګانه، د اصول له دیدګانه، د قوانین بین المللي له دیدګانه خپل مشکلات د تفاهم له لارې نه مخکې بوځي، دا به ډېره ښه خبرې دي، دواړو په ګټه ده. که دې خواته اور بل وي دوی ته هم دود رسیږي او که اخواته اور بل وي موږ ته دود رسیږي. یو د بل په مشکلاتو کې سوځو، یو د بل په مشکلاتو باندې دردمن کیږو. خو په ډېر افسوس سره زه بیا دا وایم ایران ته چې د خپل سیاست کې تغییر راولي او د افغانستان په مقابل کې د خو نه دوی کومه بدیل لیدلې ده. بعد خو دې ډېر وکړی، راځه ته دا ښه تجربه کړه چې دا ښه لذت واخلته چې دا ښه څونه کړی. خو که ازغي کړې ازغي ریبې او که ګلان دی وکړه ګلان به وکړه. مننه حبیبي صاحب، وردګ صاحب، افضلي صاحب، درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه
تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.